د فوټبال د مولا لنډۍ د نیولو امر شوی. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د لوی څارنوالۍ د ویان جمشید رسولي وایي د دې لپاره چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني مشر کرام الدین کرام د څېړنو لپاره څارنوالۍ ته حاضر نشو، د هغه د نیول کېدو حکم یې صادر کړی. ښاغلی رسولي زیاتوي لوی څارنوالۍ څو ځله له ښاغلي کریمي وغوښتل چې د څېړنو لپاره څارنوالۍ ته ورشي، خو هغه دې کار ته غاړه نه ده ایښې. نو لوی څارنوالۍ یوه میاشت وړاندې د هغه د نیولو حکم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته استولی و چې هغه ونیسي. د نوموړي د نیولو حکم لوی څارنوالۍ نن رسنیو ته په ډاګه کړ. هغه د دې په اړه چې ولې په یوه میاشت کې د کورنیو چارو وزارت هغه ونه شو کولی چې ونیسي، وویل چې د دې په اړه باید د کورنیو چارو وزارت معلومات ورکړي چې ولې دا کار نه ده کړی. بلخوا د نړیوال فوټبال د چارو سمبالونکي ادارې فیفا د افغانستان فوټبال فدراسیون پر پخواني مشر کرام الدین کرام د ښځینه لوبغاړو جنسي ځورونې له کبله د ټول عمر لپاره بندیز لګولی. نوموړی همدې قضیه کې له نږدې $1,000,000 جریمه شوی هم دی. لږ تر لږه 15 افغان ښځینه فوټبال لوبغاړو پر نوموړي تور پورې کړی و چې د 2014 او 2013 کلونو ترمنځ یې جنسي توګه پرله پسې ځورولي دي. په 13 ډسمبر کې د دغې موضوع رسوا کېدو وروسته فیفا د کرام الدین کرام په ګډون د 5 چارواکو دندې وځنډولې او څېړنې یې پیل او اوس یې پړ وباله. د افغان ښځینه فوټبال لوبډلې پخوانۍ لوبډل مشره خالده پوپلزی وایي پر ښاغلي کرام لګېدلې بندیز خوشحاله کړې او وایي دا یې لا پیل دی. نو دا جناب چې څارنوالۍ ته هم نه دی حاضر شوی او فیفا هم ګرم وباله، او کله چې د ده دفتر وپلټل شو یوه بېله پټه خونه هم پکې موجوده وه چې که دروازه به یې بنده شوه بیرون به ترې غږ نه راوته. اوس نو هر څه ښکاره دي، غوا توره شیدې سپینې دي. اسخه وایي چې یو ځان شرموي بل قوم شرموي، د خو ټول افغانان وشرمول. اوس نو حکومت ته پکار ده چې ښه سخته سزا ورکړي. ستاسو په نظر د کرام الدین کرام سره باید څه وشي؟ خپل نظر مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخون کې خدای سپارم. د الله په امان.